عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا په اړه د عامه پوهاوي ځانګړې غونډه جوړه کړه. بیړنیو حالاتو کې د خلکو رواني روغتیا تر شعار لاندې د عامه پوهاوي په دغه غونډه کې د روغتیا وزارت مسؤلینو وویل رواني روغتیا د انسان د ژوند او عمومي روغتیا یوه مهمه او نه بېلېدونکې برخه ده او عامې روغتیا وزارت د ملي او نړیوالو ادارو په همکارۍ د رواني روغتیا خدماتو د پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي چې یوازې په تیر کال کې 2.5 میلیونه رواني ناروغانو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. زموږ ژمنه دا ده چې د هېواد په ټولو سیمو کې د رواني روغتیا خدمتونه پراخ کړو، د متخصصینو ظرفیتونه لوړ کړو او د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته د یو داسې افغانستان په لور ګام واخلو چې خلک نه یوازې له فزیکي ناروغیو بلکې له رواني دردونو هم خلاص ژوند وکړي. رواني روغتیا د سولې، ثبات او پرمختګ اساس دی. راځئ چې د دې اساس د پیاوړتیا لپاره یو موټی شو، یو بل ته لاس ورکړو او د داسې راتلونکي لپاره کار وکړو چې هر افغان پکې د ذهن او د زړه له ارامۍ برخمن وي. شریعت کې ځوان هلک ته او ځوان ښځې ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې رشته که د دوی والدین توی کوي چې د دوی نه پکې تپوس وشي، د دوی رضا یې پکې شامله کړې ده او د دې نه به استیزان کېږي. که چېرته رشته تحمیلي وي د دوی دواړو ذهني بېقراري د دې ځای نه پیدا کېږي، په اولاد باندې هم تاثیر کوي، بیا طلاقو ته نوبت رسېږي، بیا وهلو ټکولو ته نوبت رسېږي، تشدد ته نوبت رسېږي. ډېر عوامل لري زما محترم. د اولادونو په ښه معنا سره تربیه چې دوی بالغ شي بیا د ټینشن نه دوی خلاصوي. د والدینو په ذمه باندې تربیت دی. مسؤلینو ویل چې رواني ناروغان نیک سلوک او درملنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید مسؤل ارګانونه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د ټولنې د دې علماو، ښوونیزو بنسټونو، رسنیو او روغتیایي سکتور ګډه همکاري ډېره مهمه ده. یوازې په ګډو هڅو کولی شو یوه داسې ټولنه ولرو چې خلک نه یوازې فزیکي بلکې رواني پلوه هم سالم، فعال او هوسا وي. د عامې روغتیا وزارت له خپلو کوردننه او نړیوالو بهرنیو شریکانو سره کار کوي تر څو مونږ په راتلونکي کې د رواني روغتیا ملي سروې هم ترسره کړو. مونږ سره متخصصین د دې برخې د عامې روغتیا متخصصین او نور په ګډه کار کوي تر څو د یاد ډپارټمنټ ستراتیژیک پلان د راتلونکي 15 کلونو لپاره لا غني او په حالاتو سره سم چې کوم ټولنه کې موجوده ستونزې دي هغو ته د حل په موخه باندې اپډیټ کړو. همدې ډول باندې به انشاءالله مونږ یو رواني ملي سروې هم انشاءالله ډیزاین کړو. تر دې دمه 2000 څخه زیات ډاکټران، 211 قابله‌ګانې، 242 نرسان او رواني ټولنیز مشاورین او 350 روغتیایي ټولنیز کارکوونکي د مسلکي په توګه روزل شوي او ورته ځانګړي ترنینګونه ورکړل شوي دي. دغه مسلکي ځواک د عامې روغتیا وزارت تر چتر لاندې په بېلابېلو روغتیایي کچو کې او رواني ټولنیز خدماتو د وړاندې کولو زمینه برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO استازي رواني روغتیا د ټولنې او انفرادي ژوند د ښه والي لپاره حیاتي وبلله. هغه د رواني خدماتو په پراختیا، د متخصصینو په روزنه او د رواني ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کچې په لوړولو هم ټینګار وکړ.